هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکه کور دننه د برېښنا شبکو د پراختیا تمویل او ملاتړ اساسي سرچینه د افغانستان برېښنا شرکت د ملي شبکې پراختیا او بشپړتیا لپاره په کور دننه د اړینو تجهیزاتو د تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکه بیا د برېښنا پایو له درکه د مرکزي ختیځ او ختیځ سویل ولایتونو اړتیا تر 90% پوره کوي. 9 پای تولید لرو 9 متره پای 10 متره پای 12 متره او 15 متره بر بیا هر نوع پای خپل منځ کې نور انواع لري لکه ساده او کش پای دي. د دې فابریکې مسؤلین وایي د 80 کسه کاري ډلې په مرسته په ورځني ډول 10 اصله په بېلابېلو اندازو پایې تولیدوي او تر همدې شیبې چې د کال نیمایي بشپړېږي له 4,000 زیاتې پایې تولید کړي. زموږ تولیدي پایې د سیمې په کچه په نړیوالو معیارونو برابرې پایې دي. موږ یې ټیسټ کوو هغه کوم فکټورونه 2.5 نسبتي فکټور چې په نظر کې دغه په نظر کې نیولو سره زموږ پایې هغه ټیسټ پوره کوي. هودخیلو پایو تولید فابریکه کې هر تولیدونکي پایه د آزاد بازار په پرتله په بېلابېلو اندازو کې له 4,000 بیا تر 10,000 پورې د افغانستان برېښنا شرکت ته په ارزانه او کم لګښت تمامېږي. په ټولیز ډول هره ورځ د آزاد بازار په پرتله نږدې 2,50,000 افغانۍ خالصه سپما کېږي. د پایو تولید ګڼې چارې د ماشینرۍ او ډیجیټل سیستمونو پر مرسته پرمخ وړل کېږي. د پایو الکترین کانکریټ جوړولو، پایو دوران، بخار، فولادي سیمونو کش، پریس او د کانکریټ معیار ازموینې ماشین په ګډون ګڼې نورې دستګاوې دي چې ورځنۍ چارې یې ګړندۍ او اسانه کړې دي. زموږ د ماشینرۍ د اصل سره برابره ده او ډېری کارونه زموږ 80% پورې ماشینرۍ باندې مخکې ځو. و خیلی خوشحال هستیم که زمینه کار برای ما در وطن خودمون مساعد است. ټاکل شوی چې هودخیلو پایو تولید فابریکه کې د ماشینرۍ ظرفیت لوړاوي سره په نږدې راتلونکي کې 18 او 21 متره پایې هم تولید شي.